Assalamu alaikum guys, hope to be fine and doing well. This is Education Afghanistan and I'm Mansoor Wahdat, an English teacher of AZ, English and Pashto. Today is our A-15th lesson. A-15th lesson means that the 15th lesson of A grade. ملګرو زموږ نن پنځلسم درس دی. تاسو ټولو ته ستړي مشئ ورکلی وایم. هیله ده چې په تېرو درسونو کې به باندې پوه شوي اوسئ او په هغه کې درته کوم مشکل نه اوسي. راځئ موږ په نننۍ موضوع په ګرامر کې هغه د ورب په اړه ده، یعنې د فعل په اړه ده. ورب یعنې فعل په خپله هغه کلماتو ته ویل کېږي. په پښتو ژبه کې هم دا موږ لرو، په دري ژبه کې یعنې په عموما په هره ژبه کې دا ورب پیدا کېږي. دا هغه کلمو ته کارېږي په زیاتره ژبو کې چې یو عمل جریان موږ ته ښیي. څنګه ښیي؟ په عمل جریان موږ ته ښیي. مثلا زه وایم چې آی ګو ټو سکول، زه ښوونځي ته ځم. دا زما ښوونځي ته تګ، ته دلته راځې، زه خط لیکم، ته هغه وینې، زه دا وینم. دغه څه اعمال چې موږ ترسره کوو چې هغې کې زموږ د بدن دغه غړي په حرکت راشي، دغه ته اعمال وایي. دغه اعمالو ته څه وایي؟ په خپله وربونه وایي په عموما په ټولو ژبو کې. مګر په انګلیسي کې دغه لپاره مشخص تعریف یعنې چې کولی شي ډېرې برخې په بر کې ونیسي، هغه داسې دی چې ورب از ا ورډ. ورب چې دا یعنې دا فعل چې کوم دی دا یوه کلمه ده which is used to show state, action or experience. which is used to show state, action or experience. وی فعل چې دی دا یو کلمه ده. ورډ معنی د کلمه which is used to show state or action or experience. کوم چې د حالت state څه ته وایي؟ حالت. action عمل او experience څه ته وایي؟ تجربه. کوم دغه کلمه یعنې دغه ورب یوه کلمه ده. دغه کلمه هغه کلمه ده چې د حالت، عمل او یو تجربې د څرګندولو لپاره موږ سره په انګلیسي ژبه کې کارېږي. راځئ دغه حالت، عمل او تجربه دا څنګه څرګندېږي د ورب په واسطه باندې. مثلا I go home کې تاسو وګورئ I go home، زه ښوونځي ته ځم. څه معنی؟ زه ښوونځي ته ځم. دې کې تاسو داسې یو څه وښایئ چې په هغې کې حرکت ترسره شوی دی. څه شی دی؟ تلل دی که نه؟ نو دغه تلل دلته موږ سره څه شو؟ ورب شو. څه شی دلته موږ سره وښودل؟ په دغه ټوله جمله کې موږ سره څه وښودلو؟ اکشن یې وښودلو، یعنې عمل یې راته وښودو. همدارنګه وایو یو آر ا ګرل، ته یوه جلۍ یې. موږ وایو چې دا موږ ته یو حالت هم څرګندوي. ګوري دغه بینګ ګرل یعنې جلۍ اوسېدل دا په خپله حالت دی که نه دی؟ دا راته چا ښودلی دی؟ د دې آر راته ښودلی دی. که دا آر ته موږ ختم کړو یو ا ګرل، ته یوه جلۍ، نو اوس داسې معنا نه شوله چې ته یو جلۍ یې. د دې لپاره چې هغه ته دا نسبت د جلۍ یو ته وکړو، د یو نسبت د ګرل ته وکړو، نو موږ آر ته اړتیا لرو. یعنې آر د یو خپله ټو بي ورب دی چې د ورب په ډله کې راځي. یو آر ا ګرل معنا ته یوه جلۍ یې. دلته موږ ته څه څرګند کو؟ سټیټ یې راته څرګند کو یا حالت یې راته څرګند کو. همدارنګه دریم موږ ایکسپیرینس وایو، یعنې یو تجربه وایو. مثلا احمد واز اسټوډنټ ان 2002. احمد په 2002 کال کې څه و؟ یو محصل و. واز، دغه واز په وسیله باندې موږ په دې توانېدلی یو چې څنګه وښیو دغه د په یو جمله کې د حالت وښیو یا په یو جمله کې په دغه واز په واسطه باندې موږ کولی شو ایکسپیرینس وښیو. په ټوله کې ساده ورب یوه کلمه ده، یعنې عموما دا یوه کلمه راځي. د څه لپاره کارېږي؟ دغه د دې لپاره کارېږي تر څو موږ سره سټیټ وښیي. سټیټ یعنې حالت وښیي. مثلا آی ایم ا سټوډنټ، مثلا وایي آی ایم ا بوای، زه یو هلک یم. دغه د حالت د ورب په واسطه باندې د حالت څرګندېدل شو. همدارنګه دویم موږ سره یو اکشن وښیي چې دا یو ډېره پراخه دنده ده د ورب لپاره. مثلا آی ګو ټو سکول، زه ښوونځي ته ځم. یو رایټ ا لیټر، تاسې یو خط لیکئ. دی ټیچ انګلیش، دوی انګلیسي تدریسوي. دغه ټیچ، رایټ او دغه ټول شیان د دوی په اکشن ډیوټي کې راځي. همدارنګه موږ سره د ایکسپیرینس د څرګندولو لپاره دغه د ورب کلمې چې دا هم کارېږي. ایکسپیرینس دا معنی نه موږ ته یو تجربه څرګندوي. لکه څنګه چې مثال کې ذکر شو چې احمد واز ا سټوډنټ ان 2002. احمد په 2002 کال کې یو زده کوونکی و. دغه احمد لپاره یو ایکسپیرینس و کوم چې په پاست کې و. نو ورب عموما دا یو ډېره لویه موضوع ده په انګلیسي ژبه کې. دغه ورب مثلا دغه کې موږ اکټیو وایس، پیسیو وایس، ټینسونه دا ټول دغه ورب کې راځي. مثلا دغه ورب د موضوعاتو لاندې راځي، یا دغه بعضې وخت کې داسې موضوعات دي چې دغه ورب د هغې د موضوع لاندې راشي. مګر عموما دغه ورب په هر ځای کې کارېږي. یقینا هره جمله چې ده دا ورب لري، یعنې پرته له ورب نه یو جمله نه جوړېږي. دغې لپاره دا یو ډېره پراخه موضوع ده. دغه اساسي معلومات انشاءالله په دې باندې وروسته موږ په ډېر تفصیل سره بحث کوو.
اوس یوازې دغه تعریف زده کوي همدارنګه زده کوي چې سټیټ اکشن او ایکسپیرینس لپاره راځي سټیټ څه ته وایي په سټیټ کې مثلا څنګه کاریږي اکشن څه ته وایي اکشن کې څنګه کاریږي ایکسپیرینس څه ته وایي ایکسپیرینس کې څنګه کاریږي thank you very much that was our grammar part let's go to our another part second part of words coming to words follow me alive address adult advantage advertise advice alive address adult advantage advertise advice alive mana da ژوندې alive څه معنا ژوندې for example we say that I am alive زه ژوندې یم my father was alive when you came to Afghanistan زما پلار ژوندې و کله چې ته افغانستان ته راغلی so simply we say that if you want to be alive just be in your houses که غواړئ ژوندي پاتې شئ په خپلو کورونو کې پاتې شئ address معنا د ادرس address څه معنا ادرس همدارنګه دغه address د خبرو کولو په معنا هم راځي for example Ahmad was addressing in the gathering احمد په غونډه کې خبرې کولې یا وایي داسې ویلی شي for example give me your house address خپل د کور پته دې راته راکړه simply you can say that give me your office address د خپل د آفس پته راته راکړه adult معنا د ځوان عموما هغه څوک چې بالغ اوسي هغه ته adult ویلی شي for example if you want to make your future better just work while you are adult که چېرته غواړئ خپل راتلونکي ښه جوړ کړي کار وکړه په کوم وخت کې کار وکړه کله چې تاسې ځوان اوسېږئ همدارنګه ایډوانټیج معنا ده ګټه ایډوانټیج څه معنا ده ګټه for example working in the society and for serving for the society doesn't have only the advantage for the society it has advantage for yourself په ټولنه کې کار کول او ټولنې لپاره خدمت کول یوازې د ټولنې لپاره خدمت نه دی بلکې د ځان لپاره خدمت دی یا you can say that take the advantage from your time د خپل وخت نه استفاده وکړه او دغه نه څنګه وکړه ګټه واخله advertise معنا اعلان کول advertise اعلان کول for example I want to advertise that no one must be in the class tomorrow زه داسې اعلان کوم چې سبا به هیڅوک هم په کلاس کې نه وي یا you can say that the government advertised not to work out دغه حکومت چې دی اعلان کړی چې بهر ونه ګرځو یا you can say advertise to people to be informed خلکو ته اعلان وکړي چې هغه خبر شي advice معنا د نصیحت کول advice څه معنا نصیحت کول for example you say that the scholars they advise us مشران موږ ته نصیحت کوي we have to accept the advices that are done by the our elders موږ باید هغه نصایح قبول کو کوم چې زموږ د مشرانو په سوانه موږ ته څنګه شوي دي هغه ته موږ ته شوي دي alive ژوندې address معنا د خبرې کول یا address adult ځوان advantage ګټه advertise اعلان کول advice معنا د نصیحت کول thank you very much let's go to our third part coming to sentences follow me what is your religion what is your religion my religion is Islam my religion is Islam what is your sect what is your sect I am Hanafi I'm Hanafi. What is your marital status? What is your marital status? What is your marital status? I am single. I am widowed. I am engaged. I am married. Coming to its meaning. What is your religion? Manada stadin sade. What is your religion? ستا دین څه دی ریلیجن په خپله دین ته وایي ورډ د څه پوښتنې لپاره کارېږي what is your religion ستا دین څه دی my religion is Islam زما دین اسلام دی my religion is Islam زما دین اسلام دی what is your sect ستا مذهب څه دی sect څه ته وایي مذهب ته وایي ستا
مذهب څه دی سیکټ په خپله مذهب ته ویلی شي او ورډ دغه د پوښتنې لپاره کارېږي I am حنفي I am حنفي معنا ده زه حنفي یم I am حنفي زه حنفي یم What is your marital status ستا مدني حالت څنګه دی ستا مدني حالت څنګه دی مدني حالت یعنی دا معنی چې تا واده کړی که نه دی کړی کوژدنه دې کړې دی که نه یې ده کړې کله که میریټل معنا عموما دغه شیان چې واده پورې اړه لري سټیټس حالت ته ویلی شي وات از یور میریټل سټیټس ستا مدني حالت څنګه دی په دې ځواب کې تاسو مثلا څلور ځواب ورکولی شئ سنګل ویډوډ انګیجډ او میریډ که وایي آی ام معنا ده زه یم ښه څه معنا ده زه یم په دې کې بیا څلور اپشن دي یا به تاسې مجرد یاستئ یا به تاسې طلاق اخیستلی اوسي همدارنګه یا به تاسې کوژدنه کړې اوسي او یا به مو واده کړی اوسي که مجرد یاستئ ویلی شي چې آی ام سنګل معنا زه مجرد یم که چېرته مو طلاق اخیستلی وي یا طلاق درکړل شوی وي ویډوډ کارولی شي آی ام ویډوډ زه طلاق کړی شوی یم یا طلاق شده یم انګیجډ کوژدنې ورته وایي هغه چا چې کوژدنه شوي آی ام انګیجډ زه کوژدن یم یعنې چې کوژدنه مې کړې ده آی ام میریډ ما واده کړی یعنې زه واده کړی شوی یم څو خبرې څلور ام سنګل زه مجرد یم ام ویډوډ زه طلاق کړی شوی یا طلاق شده یم آی ام انګیجډ زه کوژدن شوی یم آی ام میریډ زه واده شوی یم یا زه واده شوی یم هم د نارینه لپاره راځي هم د ښځینه لپاره راځي Thank you very much guys that was our A-15th lesson till I'm coming in another lesson recommending you to Allah if there is any question any suggestion you can leave it in the CVC groups or in comments have a good and great time